چټاک توپ وهونکی او د منډو بشیر شهزاد محمدي څه وایي او ولې خفه دی؟ د شهزاد په اړه دغه تازه خبره تر پای وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست یم. شهزاد محمدي د کرکټ په نړۍ کې یو له هغو خطرناکو لوبغاړو څخه دی چې ډیری کله یې د خپلو مینوالو تل د خړوبه ساتلي. د نوموړي بیټ دومره بېرحمه دی چې کولی شي د نړۍ غټ توپ اچوونکي له ماتې سره مخ کړي او د افغانیت په جامه سمبال غټې شپږیزې ور شاملې کړي. د یادولو ده چې د افغان لوبډلې چټک توپ وهونکی ویکټ ساتونکی محمد شهزاد چې د 2019 نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سره یو ځای وه، په انګلستان کې له ټپي کېدو وروسته هیواد ته رالېږدول شوی و او له لوبو کې راول شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ وویل چې محمد شهزاد یې له دې امله رالېږلی دی چې د فیردې او لوبه هم نشي کولی. خو محمد شهزاد کابل ته له رارسېدو سره سم د کرکټ بورډ پر ضد څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې هغه روغ جوړ دی او د کرکټ بورډ او ځینو لوبغاړو غدۍ چرن ښکار شوی دی. د افغانستان پخوانی چټک توپ وهونکی ویکټ ساتونکی محمد شهزاد محمدي تازه وایي چې هغه د خپل بیرغ په ټوله دنیا هم نه ورکوي. محمد شهزاد چې څه وخت کېږي له نړیوالو کورنیو سیالیو کې نشته، پر هغه باندې د 2019 نړیوال جام نه وروسته یو کلن بندیز لګېدلی دی چې لا هم دغه بندیز نه دی ختم شوی. خو د نوموړي په وروستیو کې په 2 تجارتي لیګونو کې راښکاره شو چې په ځینو لوبو کې ښه توپ وهنه هم ترسره کړه. په لسوريز تجارتي لیګ کې هغه د ډیکر ګلینټرز لوبډلې لپاره ولوبېدی او د بنګلادیش تجارتي لیګ کې بیا د رنګپور رینجرز لوبډلې لپاره ولوبېدی چې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړې. محمد شهزاد په خپله فیسبوک پاڼه باندې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې چا تورن کړ، چا پرې د غدار ټاپه ولګوله، چا ګلخان کړ او چا هم جاسوس وبله. هغه مخکې لیکي چې کاش دا زړه مې د قفس نه بیرون راوتلی، داسې ته به یې هر څه ټکی په ټکی ویلی وی. هغه وایي چې زه مې دا یو بیرغ په ټوله دنیا هم نه ورکوم. محمد شهزاد وایي چې له خپل وطن او خپلو وطنوالو سره مینه لرم او ځان مې له خپلو وطنوالو قربان. دا شهزاد محمدي په اړه ستاسې نظر څه دی؟ ډېره مینه او مننه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ.